نبی علیہ السلام فرمائی 40 ورځې به دجال په دې مخ د ځمکه ګرځي 40 دن 40 ورځې کې به هغه د مشرق نه مغربه پورې جنوب نه شماله پورې په دې علاقه چکر ولګوي او دا 40 ورځې به څنګه وي لومبۍ ورځ به دومره اوږدی لکه د یو کال برابر دویمه ورځ به دومره اوږدی لکه د میاشت برابر دریمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یوې هفتې برابر لاندې که ځای نی نو تاسو بره ملګري وخیږئ بره چت باندې درې مرې اچولې شوي دي لږ یو پوټې موږ دا پلسترې شروع کړي دي نو هغې ته دا سیزونه میزونه یې تړلي دي نو دا یو جمعه دوه به انشاءالله موږ ملګري ګزاره کوو بره درې مرې اچولې شوي دي یو پوټې ګزاره وکړئ ملګري بره ملګري کښېنئ الله دې دل اجر درکړي لومبۍ ورځ به دومره اوږدی لکه د یو کال دویمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یو میاشت دریمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یوې هفتې او باقي ورځې به یې داسې وي لکه عامر ورځې دې کې به صاحب دې چکر ولګوي په دې ټوله ځمکه او دې به د خدایۍ دعوه به ده کړي دې به وایي زه خدای یم دې به دا نه وایي چې زه د خدای بنده یم زه خدای یم او ورسره به سي نبی علیہ السلام فرمایي مال او دولت باغونه به او چې دې کله راشي یو قوم ته به ورشي ما ومنئ چې زه خدای یم هغې به وایي نه ته خو زمونږ خدای نه وی خنیم وی یو باران تا بوئی چی پا دوی قوم اونشه زمکه تا بوئی چی فصلونه اوچکه فوراً با فصل اوچ شی باران با بند شی چینو کی خوڑونو کی اوبا با بند شی دی با تروان شی اغا قوم سره چی کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال با دا پس روان شی دا سی با پسیدی لکا دا شاتو دا مچه چی دا شاتو اغا بابا پسیدی دا شاتو چی کم مشر دی و کم بادشاہ دی هغه پسې چې څنګه د شاتو دا مچې چکر لګي دقسې دا مالونه به ورپسې روان شي خلک به دقسې پاتې شي د لوږې تندې به دا خلک مړه شي دا اوس یو ابتلا او امتحان دی واپس به په هغې قوم راشي څنګه چل دی ما خدای منې څنګه مال دولت مې درله ختم که غریبانان مې کړی که نه مال دولت خو چې څوک ورکوي هغه خدای وي که نه هغې به ورته وي او موږ در باندې ایمان راوړو زموږ خدای یې واپس موږ له دولت او مال راکا باران ته به حکم وکړي چې شروع شه باران به شروع شي چینو ته به حکم وکړي را زرغونې به شي کویانو کې اوبه به پیدا شي بیا به مال ډېر شي تر دې حده پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې ځمکه کې دننه څومره سره زر او سپین زر او د ځمکې دا معدنیات او دا څیزونه دي دا به ټول د دجال تابع وي دا به ورپسې رواني یو قوم له به ورشي ما د خدای منې هغې به ورته وي نه مونږ خو تا خدای نه منو وی ګوره که زه یو نښه درته ښکاره کړم بیا به ما خدای ومنې هغې ورته وي څه نښه به ښکاره کوې وی ستاسو پلاران او نیکونه چې کړمړي چې دا د الله جمدي کوم وبه منې دی به یره که دا کار دی که خو مونږ تا بیا خدای منو زمونږ پلاران او نیکونه چې کمړه دي کا دې را جمدي کړل خو خدای دې منو وی کوم ځای ښخ دي راځئ مقبرې له به لاړ شي پیغمبر علیه السلام فرمایي ځمکه به وشلېږي او شیطانان به د هغوی په شکل راوځي د ځمکې نه ای به شیطانان خو د هغې د پلارانو او د نیکونو په شکل د ځمکې نه راوځي دی او دا خو مې هغه پلار دی دا خو مې هغه رور دی دا خو مې هغه نیکه دی فوراً په دجال باندې ایمان به راوړي جناب دې نښو او نښانو ته څوک ټینګېدی شي ګران کار هم نه دی هغه سړی به ټینګېږي چې کوم سوچه مسلمان دی پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ګورې خدای نه دی پوه شی ولې ځکه دی به په ښی سترګه ړوند دی او خدای ړوند نه دی الله کې عیب نشته او د ښی سترګه به ړندی او داسې به ړندی لکه شین انګور چې بار روتي دغسې د سترګو دا ګاټې به بار روزي خلکو له به ترې کرکه ورځي او چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به یې پېژني بل سړی به نه پېژني په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې کافر دا به ورته لیکلي کافرې کافر دا به په دې تندي د پاسه ورته لیکلي خو یاره چې کم سوچه مسلمان دی هغه به پېژني او چې کم کافر دی هغه ته به دا خط نه ښکارېږي یو د کندي ملګري دغه ځای کې ودرېږئ چې دا کم بهر نه ملګري راځي هغه دا نور ملګري بره لار ورته سموی چې بره خیږي لږ غوندې لاندې ځای لږ تنګ دی نو خبره دا ده چې نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاسا بے ورطا لکلی کافر مسلمان خو بے پیجن جدا کافر دے دا سے نخی نخانے بی پا یو قوم باورشی دا غی قوم باندے با آفت راغلی دا غوی ساروی بملشوی دے باورشی ولی خپایے جی پا مونگ باندے آفت راغلی دا مونگ ساروی ملدی تون
که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو. دی به والا هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتی لکه موږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به ني او د لوږې بمړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني. دقه لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی. نو دی کې خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو، ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه او یهودي سړی و، د هغه بچی و او یو باغ و په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي، 13 کاله پس به یو بچی وشي، 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي، هغه بچی به ناشنا خبرې هم کوي. او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به یې داسې لکه د طوطي مخوکه او لوړ دنګ به او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی او ښځه چې کم شکل نبی علیہ السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادوي مقه شکل یې دی. وی زه ورغلم چېرته د یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیہ السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه و، همغه شی و لکه طوطي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وی ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دی به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی. مونږ وی د ده حالت څنګه دی چې دې اوده شي څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري، مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبی علیہ السلام چې څه فرمایلي ټول په غالک کې وی زه ورغلم دا غالک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی اومقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیہ السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو الک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیہ السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیہ السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نشي، او دی ودره چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیہ السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه، نبی علیہ السلام راغی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی له اواز نه وی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیہ السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی دی؟
ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تخت وینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته یم او د دریاب د پاسه یو تخت راته ښکارېږي. پیغمبر علیه السلام وفرمایله شیطانانو تخت دی چې د تخت ښکارېږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دله راځي که نه راځي؟ وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه. کله دوه دروغ او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې صورت دخان پټ کړ. صورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ. دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې صورت دخان راوسته او تپوس دې کوم. وی ما ورته وی چې ښه دا تپوس دنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي؟ وی ما ته چې نور خو نه پوهېږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي. نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبی علیہ السلام ورته چغې شه اخسأ فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی د هغې نه تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا مردار یې کړم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولې وجلې؟ یو یهودي ماشوم دی او که دجال وي نو ته د ده په مړکولو قادر نه د ده د مړکولو دپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی. خبره خلاصه شوه. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو دا دجال را سره دا ابن سیاد را سره روان دی. دیم را سره ملګری دی. وی چې ما سره ملګری دی وی په لاره باندې روان یو خبره ترې کو. وی قافلې نه مونږ ځان له شو زو دی. وی داسې یره را باندې راله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور چې دا دجال دی دنه به دجال جوړېږي. وی بار سوت یره را باندې راله. وی یره را باندې راله. وی ما ته وی چې مه یریږه ونه یریږي ګورې. وی ما ته ورته وی چې یره یو تپوس دنه کوم خلک خو ستا متعلق دا خبره کوي چې ته تانه دجال جوړېږي. دا حقیقت دی که نه دی؟ وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیه السلام فرمایي او ګوره نبی علیه السلام ورته وی اتشهدو انی رسول الله. وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم او ته څه وی؟ وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې ګورې. او بیا ورته وی دا لکه نبی علیه السلام ته وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم. نبی علیه السلام ته وی ته دا ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم. نو پیغمبر علیہ السلام ورته غږ ونه کړ خو را روان شو دی آمنت بالله ورسوله یې وویل. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافر وي. داسې ده که نه؟ مې چې وی زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ مې چې وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې. او درېیم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان او مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دعوه کوي. بیا ما ته وی زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یو ځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي. وی چې را سره یو ځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا متعلق خلک دجال وایي خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافر وي. داسې ده که نه؟ مې چې وی زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ مې چې وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې. او درېیم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان او مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دعوه کوي. بیا ما ته وی
زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی. او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې رایوځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي. وایي چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا مطالعه خلک دجال وایي. وی وپړسېد، وی دومره وپړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې. وی ما وی چې زړه رانه ووته، منډه مې کړې. نو حضرت حفصې رضی الله عنها دا ورغې بیا خور وه ام المؤمنین. وی مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیک بخته ګورې سم شه مور نږدې کېږه. بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې، هېڅ پته نه لګي چې دې څه شو، رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه، او دی عیسائی وروسته مسلمان شوی دی. چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته الو وی صاحب دریاب کې کشتی کې سوارو، لا بادمادي کشتی و نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسوي، او که د مخالف سمت نه هوا راغله نو په بل طرف دې بیا غورځوي. وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې. وی خیر د موږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېد، 13 کسه وموږ او را روانو مدینې منورې ته. وی جزیرې ته ورسولو، اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو. وی چې هغه جزیرې ته موږ کشتی ودروله وروختو، یو حیوان مو لیده، داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزان بو، ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دی پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شا کم خوا ده، داسې د ویښتو ډک. وی مونږ ته ویریږو. وی مونږ ته یې وی چې یارېږمه دې خوا راشئ. وی مونږ ورته وی چې ته څوک یې؟ تا خو مونږ ویرولو. وی چې زه جاسوس یم. جاسوس. وی مونږ ورته چې دلته څه کوې؟ وی چې زه چا جاسوسي کوم، ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی، هغه ستاسو انتظار کوي، لږ ورنږدې شي. وی مونږ ورغلو. وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو، وی هغې کې یو سړی پروت دی، لویه بلا ده، او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي، او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو. وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی، مونږ د یو بل نه منډې کړی، ویرېدو. وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته؟ وی مونږ وی چې دغه د یو جاسوس دی، هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو. ته څوک یې؟ وی د دجال یم، او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. بیا موږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی، دا شته؟ موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی. یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مني. بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو، دا شته؟ مونږ وی چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې. وی چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني. بیا رانه تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی؟ مونږ وی چې یو پیدا دی. وی چې دا بس زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې. تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر صاحب ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم، یو توابې ته به نشم داخلېدی، توابه به ما حرامه ده. وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام دم دا قصه وکړه. چې قصه مو کړه نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو. وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم، دا تمیم الداري او د دا یو کم 13 ملګري ورسره ملګري دي، هغه سړي دوی لیدلي، دوی نه تپوس وکړئ. ټوله قصه یې ورته بیان کړه. او وی چې دی وی چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم، توابې ته به نشم داخلېدی. نو پیغمبر صاحب دا کونټه مبارکه په دې ځمکه وویله الا وهذه الطوابه، وی توابه هم دا مدینه منوره ده، دې ته به نشي داخلېدی، باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به. نبی علیہ السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري. دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ بوله بل طرف ته اړی. نو مهدی په زمانه کې به دجال لا پیدا شي، بیا به فساد شروع کی، د به خلق مسلمانان کړي، خواري به کړي، د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي. دیکھئے چې دجال لا شي واپس به خلق گمراهان کی. دی بم حیرانی چې خدای پاکا زوس سوکم کم خلق چې مسلمانان کړل، جهاد مې په وکړو،
علاقې مې په فتح کړې. خدای خو رانه بیا دجال په بل طرف واړو، اخو په بل طرف رانه بیا دجال واړو. دی به راشي، دی کې به خدای پاک حضرت عیسی علیہ السلام را کوز کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی د دو فرشتو په وزرو به لاسونه خودي او د بیت المقدس د دو منارو په خوا کې به دی را کوز شي او دا سر به د اوبو نه لوندي چې سر ښکته کی ساس کی به تیبېږي لکه د ملغلرو غوندې، او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د دې اوبو دا ساس کی به تې ځوړندېږي. دی به را کوز شي. دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د ده د پوزې دا سا چې وځي که نه، دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي او سا به څونه وځي. دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لیشت هم نه که نه، د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه د ده نظر چې کوم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیہ السلام به را کوز شي. چې را کوز شي نو مهدي به ورته مسله پرېږدي چې را مخکې شه. ابویي نه، ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره. ابویي نه، دا امام مهدي ستاسو نه دی او امامتي به هم دی کوي، زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم، ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم، خنزیر به حلال کړي. عیسایان خو خنزیر داسې ګوري لکه مونږ چې ګټ ته ګورو، او صلیب د هغوی عبادت کوي. وی په دې عیسی علیہ السلام مونږ وجلی دی، حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان ته خېجوي، صلیب به مات کی او د عدل و انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کی. دجال پسې به وګرځي. مهدي ته وی لښکر را جمع کا چې ده پسې ورشو. دی به ګوري را پیدا کوي، به یو ځای کې به یې رالاندې کي، چې رالاندې کي عیسی علیہ السلام به پې حمله وکړي، په خپله نیزه به یې ووهي او مردار به یې کړي. خلکو ته به یې وښیي تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وی دا د هغه حشر، هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینې منورې نه یو سړی به راشي، دجال ته مخامخ بشي. دی به ورته وي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم؟ به ورته وي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې. وی ګوره سم شه ګنې وجنم دی. وی زه ګوی کوم چې ته دجال یې او کاذب یې، خدای نه. دی به خلکو ته ووایي چې ښه که دې مې اوس مړ که تاسو به ومنئ چې زه خدای یم. هغې وي موږ ته مخکې نه منلې چې خدای یې. اره به وله په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کي، نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي، په منځ کې به داسې مزل وکړي. مړ مې که؟ هغې وایي او وی که اوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم؟ وی چې مونږ خو ته مخکې منلې چې خدای یې، واپس به یې را جمدې کړي. نبي علیہ السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي، داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به یې دا مخ پړقېږي. بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی، ما منې چې زه خدای یم؟ وی نه، اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې. وی بیا دې وجنم؟ وی نه مې شي وجلی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کي، دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي. دی به وجني اوچتی به، لیکن د هغه په مرګ باندې به د هېڅ قدرت پیدا نشي، رسوا به شي دغه ځای کې. نو عیسی علیہ السلام به لګي چې دجال به مړ کي. چې دجال مړ کي عیسی علیہ السلام به په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي، یو انار چې په سوونو خلق به هغه خوري خلاصیږي به نه، او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لوړه ډله به ترې لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي. یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي، یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي، یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ، زرغونتیا به وشي، میوې به زیاتې شي، ځمکه به زرغونتیا زرغونه کي، مسلمان به ډېر زیات. اما بعد یوم یجعل الولدان شیبا كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا وازواج سيدنا واهل بيت سيدنا واهل اطاعت سيدنا اجمعین طیبین طاہرین حمد شاکرین الی یوم الدین. زما ملمنو ملگرو مشرانو کشرانو حاضرینو ناظرینو بے شوق غائبینو زونن یقیناً دے چھ یخنے خراب کرے ما دا تقریر تاب میں نو و دا باز ملگرو دا خواہشو چھ خام خامون ملمانیو نن بمونگ دا وجنا مونگ تا بیان کے عزیزانو دغه ملمانو د صدې په د لوی لوی غرونو راوړېدلې دي او بیا زه مجبور کړم چې خامخا دو درې خبرې نو الله دې اغي ته جزای خیر ورکي او تاسو دې الله کامیاب او کامران سرفراز او سربلن اولري. عزیزانو دا دنیا دا فانی دا ورانه دو والا دا څه شي دي د دې ملګرو خواهش داو چې خلق وي چې دغه د قیامت ته او سبا قیامت ته او بل ورځ قیامت ته د قیامت متعلق الله فرمایي چې اے زما بندگانو تاسو د سبانه ورځ نه اوریږئ کم ځای نه اوریږئ واتقوا الله تاسو د خدای نه اوریږئ او ولتنظر نفس ما قدمت لغدن دا خلق د خپل نفسونو ته وګوري او زړونو کې دی خپل عادلان او منصفان شي چې دی سبانه ورځ د پاره کما پنګو کما توفو کما ډاله تیار کړی دا نو سبانه ورځ ته الله د قیامت ورځ او د قیامت ورځ ته سبانه ورځ یعنی دا قیامت دومره نږدې دی لکه څنګه چې سبانه ورځ نږدې ده نو دې پوښول نو ضرور به دا دنیا رواني کې ځکه چې الله دا دنیا جوړ کړي دا نو رواني له جوړ کړي ځکه یو فرشته ګرځي او په اړ یو کوڅه کې ودرېږي او आवाज کوي आवाज ورته څنګه کوي وی الا یا ساکن القصر المعلا الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب اے دلوڑ محل او دلوڑ مکان مالکان زرد چستا دا محل او فلازو بلڈنگ بزرد خورولان دیشی داغا فرشتوی او بیاوی چی دا سنویم وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لدول الموت وابنو للخراب روزانہ فرشتہ آواز کئی اور انسان تا پکوسا ولاڑی چھے اے نیک بخت تم مرگ لپیدا ہے او لگیا دے تیارے خراب والی دے پارک نو روزانہ فرشتہ ہوئی چھے تم مرگ لپیدا شوئے او وابنو للخرابی انہیں دو دنیا دے روانے دا پارک دا بناگانے دا بنگلے جوڑے تو دا دنیا یوزل روانی کی اذا زلزلت الارض زلزالها دا اغا وقت نو یرے گی چھ دا ازمکا اجڑقی گی پا جڑقی دلو سختو سارا خدا دے امان راکی اوز دغا زلزلہ رازی دینا مخ کے سشتک نشتا اللہ نے توفیق وارم چې د دینه کم مخ کې واقعات دي چې تاسو مخ کې زاغه بیان کوم او بیا خدای ټول ته د عمل توفیق نصیب کړي. عزیزانو اوله علامه د دنیا دروانه نه مخ کې دادا چې کوم ځای مسلمانی او اسلامی ملکونه دي نو هغه به ټول د کافرو د لاسا دا مغلوب یو په درد او په غم باندې اخته نو تاسو ګورئ چې نن هغه وخت دی کنه د بوسنیا مسلمانانو چاراګیر کړی دي کافرو کنه ګونګیانو د آذربایجان مسلمانان چاراګیر کړی دي کافرانو د تاجکستان مسلمانان چاراګیر کړی دي د افغانستان مسلمانان چاراګیر کړی دي بیا بیت المقدس چانی ولې دي کشمیر کې د چا پوزونه ګرځي او چا په کې فساد جوړ کړی
همدغسې دا د قیامت په لویو علامو کې لویه علامه رسول الله علیه السلام او فرمایل چې دا تمام مسلمانان به د کافرانو یو نوړی شي یو نوړی د دواړو جانو سردار ته صحابه عرض کوي یا رسول الله صلی الله فداک امی و ابی مور پلار میں در نظار تن من بدل وطن میں در نہ قربان یا رسول اللہ ولی مسلمانان با کم ویسو نا وی بچہ بھی اتفاق بئی کلمہ بوئی خو مخلب بوئی لاندیڑ لبن کزیگی کنا او چڑتا نسی نو برزو بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اس رلا بسم اللہ کو زیدل پکا برزو بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اے بباطل کافری ظاہر مسلمانی چیسو کنا ایو سڑی بوئی پخل لا الہ پڑ بلائے پخل لا الہ پزڑ بلائے پجب رب او پزڑ دے درب خط لی دی خدا دے منتا دے احسان پر نظر گوئی کونانو سردار او فرمائل اے صحابو پا خدا قسم لے چکم زے مسلمان دے لا الہ الا اللہ وی اب دا کافر و یہود و نصران و عیسیان و ندمر تنگشی کور کے بے خز جاڑی لور بے جاڑی خور بے جاڑی بچی بے جاڑی نہ بے توبہ قبلی گیو نہ بے جڑا اللہ قبلی داولے نہ بے بادشاہ وقت اواستا دو فریاد اوری او نہ باو دکلی مشر دا غریبانو پا طرف باندی د کلی مشر هم د خانانو د مالدارو پوئے گئی کنا طرفداری بکر دا یہود با استنبول اونیسی استنبول مسلمانان با شام تراشی اغیب پہ شام تراشی بچی بے امڑکی او خز بم والا بیزت کی عراق تا بترو تختی و عراق بم عملو کی مدینی منوری تا بترو تختی او التبا متفق شی چی یا اللہ د اسلام بیڑا پار کے او د اسلام ملګرتیا تو کے او بیا به اجاړي چې یا الله مونږ له یو عادل بادشاہ او مشر راکا نو خدای دې مونږ لم راکي رحمان بابا وای په سبب د حاکمانو ظالمانو په سبب د حاکمانو ظالمانو کورو ګورو په خور درې واړه یو دي کنه بازار د نابیناو جوهریانو خرمور لالو گوهر دری واړه یو دی په سبب د ظالمانو حاکمانو کور او ګورو په خور درې واړه یو دی نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر مونږ بسکو مونږ به الله ته جاړو چې خدای زمونږ د خپل باغ اصلي مال یار پیدا کا امین خدای زمونږ د خپل باغ اصلي مال یار پیدا کا دا بے وفا دی پدوی اوس د چا ادبار نشتا کشتا خدای زمونږ د خپل باغ اصلی مال یار پیدا کا دا بے وفا دی پدوی اوس د چا ادبار نشت ولی پا باغ کی خگلو نا خوشبودار نشتا سبب ایداد چی دو باغ اصلی مال یار نشت فحفاظت پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکڑو پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکڑو بیا در توایم کلی بلدا سے گلزار نیشتا کہ پیدا بش یا اللہ مونگ لے کلی عادل بادشاہ پکار دے دی چلاسونا مخل روڑی او کورون تروانی کے اعلان بوشی چہ دا محمد رسول اللہ پا نسو کی یونس پیداش نوم مہدی آخر زمان دے سنم دے انہیں نوم اخپل محمد دے سنم دے
محمد د پلار نوم عبدالله دی د نیکه نوم عبدالمطلب دی شکل او شوفه ټول د محمد رسول الله په شان ده او په قدم د محمد رسول الله روانم دي نو خلق به داغه تفشیش جوړي کې چې زو او دغه مهدی آخر زمان ته د خپل ځان جوړه کې او یا کسان به جوړ شي بیعت به کوي دا نور به وي مونږ دیړو پیجن داسو کی راوړ الله به هاتف نه आवाज کوي چې هاذا خلیفۃ الله څوک आवाज کوي او دکېږي باندې غوري ما تم ګوري څوک به आवाज کوي الله आवाज هذا خلیفۃ الله المهدی فاسمعوا له واطيعوه الله برنا आवाज کوي چې دا زما خلیفہ دی دی چې درته سوی هغه واوره او د فرمان بردار شي ډیر خلق بیعت کوي دیار لسره کسانو بیعت وکړو او هغه اوس راځي چې قربان د ملک چې څوک لا اله الا الله ویلو اولاد د عیسایانو دا او د يهوديانو او کافرانو نه په مصیبت کې دی به وایي چې زه الابا د دوی نه تپوس کوم چې ترسو ما د خانه کعبه طواف نه کړی نو دیار لزره کسان کمو زیاد او امام مهدی به د خانه کعبه نه طواف جده طواف کوي او بیا 2 رکعات ختم کې کوي شکرانه مونږ خدای دې تاسو مونږ بوزي طواف د بیت الله خبر براشي چې په استنبول باندې حمله ده او یا جنډې د کافرانو سره دي او د اره جنډې لاندې 12,000 کسان دي څومره دي مجموعه اتلکاو 30,000 کسان شو څومره شو چې د اره جنډې د لاندې 12,000 کسانی نو دل بیا جمع لګوي دا اتلکا او 30,000 کسان و امام صاحب دا کافران دي عیسیان دي يهوديان دي دهران دي ظالمان دي ورسره توري دي چې امام مهدي سره د خانه کعبه او سره د مسلمانانو تباہ مهدي هر زمان وی یا الله ته پوهیږي چې زه تنها یم ملګری مې ملک دي خدای خو ته زمون ناصر او خدای زمون ته مددگار نه غششتا نه تورشتا نه ټینک کار کوي نه توپ کار کوي هغه په سر او سامان برابر دي او دوی سره هیڅ نشته خدای دې تاسو زمون په داسې وخت کې مددگار جوړ شي رب لا یزال واس کوي امام مهدی خفګان مکوا ته چې په کوم لا روان نو زبد ملګری ما سو ورته امام مهدی خپل ملګرو ته وایي چې اریګه ما کتا سره تور نشتا غشو ډال نيزي نشتا زغری نشتا ده د آدم علی السلام نه تر دې وخت چې څومره جهادونه شوي دي هغه توري او هغه غشي هغه نيزي او ډالونه زغری می جبرائیل امین ته وي چې د خانه کعبه نه بار په دې میدان کې دفن کا خپکه ګموس په یو زلزلہ راشي هغه زلزلې سره بدا خانه کعبه مخه ته میدان اوچوي هغه 14 ځای به دومره شلیدلی وي چې غش برتا واس کوي چې زه غشې ما زه توره ما زه ډالم زه نیزه ما زه زغرم امام مهدی ورشه خانه کعبه مخه ته ستا د پاره یو عظیمه خزانه د جنگ د سامان تیار پرته ده نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سوخت چې امام مهدی روان شي کافران به قسم اخري چې مونږ ورځو امام مهدی له بد خپل دین تپوس کو زمون نصرانیت ختم کو یهودیت ختم کو زمون بهاولیت ختم کو یعقوبیت ختم کو کفر او شرک ختم کو زې چلار شي امام مهدی سره د قوم تباہ او برباد کو رب لا یزال ورته قسم خوري
چې امام مهدی ته په حق یې ستا ملګری په حق دی الله ورته قسم خوري وعزتي وجلالي وكرمي وارتفاع مكاني زما د خپل ځان او په خپل خدای او لوی او جلال قسمي امام مهدی چې زبستا ټول عمر ملګری ما الله دې زمونږ ملګری سمندر غاړه له يهود رالل اتلک او سلویغ زره فوج دی توری ور سره دی شرابونه ور سره دی دمه ور سره دی اوس د امام مهدی قتل فسر روان دی سوخ چې د سمندر غاړه لرو رسی عرب لا یزال بورتا واس کوي چې و بدبختانو واپس شي څه شي امام مهدی زما بنده دی بنده او زما خلیفہ دی داغه الله ملګری دی داغه یو وخت تم نقصان رسول نشي دی به وي زمړه رب لا یزال په قهر شي رب رحیم محور تو حکم کی چې الک منډ کلار شاه اے اورا مهدی اخر زمان زما خلیفہ دی ور سره ملګری زما بندگان صالحان دي زما کلمه وای زما د محمد رسول الله رسالت منی کم خلق دي اے د دوزخ اور الله شاه هغه خلقو پس دوی روان دي چې کم خلق زما سبابېګا دا کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله اے اور د دوزخ لاشا سمندر غاړه کې دغه اتلکات سلويغ زره کسان دي دو کسان ته بچکا او نور ټول په خپل اور اوسه زو او مزم کې ته نه باسا نعرہ تکبیر الله اکبر نعرہ تکبیر رب رحیم مددگار دی او د چا چې الله مددگار وي اب نه په دنیا ذلیل نه په عقبا ذلیل نه باغ دی جهان کې رسوا شي او نه با الله هغه جهان کې رسوا کی زکه چې د چا الله مددگار وي اے الله زمونږ مددگار شاه اتلک او سلوي سره کسان پزما کنه نوتل اور شغل را ټول تبا کړل یو کسا دي سیان لراغه چې قربان د اسمان اور راغه مونږه ټول پزما کنه لست یو زبد شیم تعالی میں خبر روڑ بل کسبا امام مہدی لمنڈ کی چې قربان الله پتا باندې مایل دی پتا مهربان دی دغه شان اتلکا سلویغ زره کسان الله ټول پزما په اور باندې ستی کړه نو صاحب امام مهدی په بیا د رکعات منځ وکي ویا الله الحمدلله وشکر لله من کان لله کان الله له سوچ د خدای شي نه خدای داغش علامہ صاحب سوئی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیری ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیری ہے یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیرے ہے کہنا کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیری ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیری ہے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے ہے تو نہیں جہان کے لیے امام مہدی وی مونږ د الله یو الله زمونږ دی الله زمونږ ناصر او مددگار دی بیا په اوس د دنیا ګډ ګډ کې کافران وګرځیدل او ځان نه داغه پسلوري سے زیات کسان نور پیدا امام مهدی وی یا الله اوس بس کیږي الله ورته وی دا غش او دا زغره او ډالونه دا تورې دې په دې ملګرو تقسیم اتر وزبا کلم کل ات شوارو زبا جهاد شي سمرا اتر وز یو ډله د امام مهدی دا باب شهیدان شي انا لله وانا الیه راجعون دوه ډله چې دوی لوګوري غیب منډي چې بای مونږ پکې د سره یو نه درې ډله لګوند خلق دي غیب امام مهدی ته وای چې بس مونږ ته اجازه وکا
یا به د ټولو کافرانو میندې بوري کو، خویندې به بیروره کو، ښځې به کونډې کو، او یا به مونږ خپلې ښځې کونډې میندې بوري او خویندې بیروره. میدان له ورغلل. چې میدان له ورغلل، نهمه ورځ د سهار نه ماښامه پورې چغې واله چې ناره تکبیر او الله اکبر او غړمې وایي. چې لسمه ورځ راتله د امام مهدی آخر زمان فوج الله غالب کو، تمام کفار الله مغلوب او تباہ و برباد. الحمدللہ و شکر لله. قوم لوی راځي چې لاړ شو، اوس د محمد رسول الله د روضې دیدار کو. سو وخت چې د دواړو جانو سردار زیارت مبارک ته ودرېږي، درود لیږي. د درود وخت کې ورته یو आवाज راځي چې اے مهدی آخر زمان، زه پوهېږم چې جهاد د فتح که خو دې طرف نه بل یو غم را پیدا شو. اسو غم دی د شام او د عراق تر منځ ځنګل دی، هغه ځنګل کې دجال پیدا دی. هغه आवाज کوي چې زه پیغمبر یم، او چې څوک مې پیغمبري نه مني نو اے مهدی آخر زمانه هغه سړی دجال وایي چې زه بیا د خپلې تورې نه وباسم. امام مهدي توره واغسته او دجال پسې روانېږي، ملګري م ورسره دي، لیکن 2 کاله منځ کې تېرېږي. دغه 2 کالو کې الله دومره قاطي راولي. هلکه ته خپل کار ته ګوره، رب لا یزال قاطي راولي، اوبه م نشته، غلم نشته. ما که چا کره روټۍ وي نو مونږ یې لږ راوړه، د 4-5 میاشتو روټۍ م چېرته لیدې نه ده. که دا روټۍ دې راوړه چې لږ بوی خو یې کړو که نه، نو په یو روټۍ به او یو یا کسان راجمع کېږي او بیا به م ورته رزق نه رسي. دجال به آواز وکړي چې زما خلاص کې جنت دی، ګس لاس کې مې دوزخ دی. څوک چې دوزخ ګټي نو زما د پیغمبرۍ نه د انکار وکړي، او څوک چې جنت ګټي نو زما د پیغمبرۍ د اقرار وکړي. لګیا دی وی انا رسول الله، زه د الله رسول یم، ما سره شراب دی، ما سره غلدان خوراک او اسکاک انعام ما سره دی. څوک چې زما پیغمبری منی هغه زما ملګری دی، هغه ته مې شراب او طعام فری دی ورته، چې څوک مې نه مني هغه به د لوږې نه هلاک کما. خدای دې زمونږ لوږه ختمه کړي، الله دې مونږ د پټو خزانو نه رزق پراخه کړي. مونږ خو دنیا ټکې روټي او کار په مکان خراب کړي که نه، نو یا الله زمونږ رزق پراخه کړه. دنیا ورپسې ده چې ته زمونږ پیغمبر یې، خو خدای د پاره که یو ګوټو بخوراکه. ته زمونږ رسول او پیغمبر یې، خو یو نوړی روټۍ د پاره رزق راکه. خو کوم چې مسلمانان وي لا اله الا الله محمد رسول الله په حق ویلي، الله وی دا خود وکاله دي چې 2 کروڑه کاله نو زه به د لوګې نه خبر نه کما. لګیا به جماعت الله الله بکي، درود به وي، تلاوت به کوي، جماعت کې به انتظار کې ناسي چې د موز ټایم دی. او د دجال سلوي خرزي څومره؟ سلوي خرزي. اولنې ورځې د کال عمره ده، اولنې ورځې د کال عمره، دویمه ورځ دا د میاشتې عمره ده، درېیمه ورځ د هفتې عمره ده، او دا نورې ورځې بیا په خپل مقدار دي. دغه دونه عمر به تیر شي، او چې څوک لا اله الا الله ویلو والی نو هغې به د لوږې نه خبر هم نشي. یا الله دجال چرته دی چې په کومه لار باندې ځي نو ټوله دنیا یې کافره کړې ده. دجال لګیا دی چې خپل قوم یې ولیده، आवाज یې وکړو چې انا رب العالمین، زه پیغمبر نیم، زه ستاسو د ټولو لوی خدای ما. خدای مې ومنئ، خلق اوږي دي، تږي دي، نهر دي، بې وسه بې بسه دي، ټول دجال ته په خپو پروز دی او په سجده کې پروز دی چې ته زمونږ الله یې خلق رزق راله راکا. خدای دې موږ له امان راکړي. مسلمانان بجاړي چې یا الله اوږې خیو، نهر خیو، خو یا الله موږ د دجال بدبخته نه بچ کا. رسول الله علیه السلام به خدای دعا کوله،
اللهم احفظنا من فتنة مسیح الدجال، یا اللہ ما په حفاظت کی د دجال خنزیر نه بچ کا، د دجال نه بچ کا. دا کونینو سردار دعا کولا نو یا اللہ مونگم تے بچ کے. مہدی آخر زمان منس کئی د جمعہ روز دا وی اے قوم دعاو کئی کہ اللہ د دجال د مقابلی د پارا طاقت راکی دعا کئی. دغه دعا چې څنګه لاسونه داسې کی اوس خطبه له مولا هم د اغي جمعات په مناره باندې عیسی علیہ السلام په دو پرشتو لاس چولې تازه د کوثر په اوبولم بلی دي او اره واستو امام مهدی سره یو ځای په منبر کې او په محراب کې ودرو. اغه عالمي مهدی اخر زمان ته معلومه وي ورته وي قربان ته پیغمبري مونږ له مونږ راکا. عیسی علیہ السلام ورته اے امام مهدی ته محمد رسول الله امتی او ما د الله نه دا غوستي دي چې یا الله زه د محمد رسول الله د امتی امام مقتدی شما. ارے تکبیر، ارے تکبیر، زندہباد مولانا طارق سے. عیسی علیہ السلام ورته وی ستا محبوب وی چې علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل د بنی اسرائیلو د پیغمبرانو مر درجه به زما د امت امام او مولا لري. تقدم یا شیخ مخکې شمت منځ مونږ چې فارغ شي دعا کوي چې زو دجال پس. اوس دجال مدینه منوره نه بهر یو زنګل دی الته د خدای دعوا کړی او خلک ورته په سجده پراته. مدینه منوره نه یو انسان راغی امسا ور سره دا پټکي والے الله الله کوي څه کوي الله الله کوي. دجال ورته وای ما ته سجده ولګوا ز الله ما وای قربان الله هغه ذات دی چې هغه بے نیاز او بے پروا دی، هغه د ار یو عیب نه منزه او مبرا دی او خلاص دی. زه څنګه ستا خدای هغه ته وای ستا پلار او مور کله مړو قربان شپږ شل کال روان دي منیا نیکه وفات زمکه ته حکم وکي چې هغه مړی را پاس او د دې زمکه لا او دادی وای چې دا زما زوی او نو سره بس مکه به وچوي او مړی برا پاسي ودا مې زوی دی زی پلارې دا زما نو سره زی نیکه ما. خلق حیران دي نورم په سجدو کړو. بیا ورته وای باران کوم اسمان تبا گوتو نیسی چې انور زما په اجازه را کوشا نور بزم کې لرا کوشي سپومه ته به اشاره وکړه را کوشا سپومه به را کوشي ستورو ته اشاره کوي ستوري را تمام دنیا ته وایزه الله ما زما په اشاره او حکم باندې عرض کیږي. ټول خلق په سجده پراته دي مگر هغه یو د لا اله الا الله ویلو والا ور سره باس کوي. ورته وی وخبيثا کته چره الله نو الله د ارعب او کمزور نه پاک دی و بدبخت اول خود وخت دومره ګلګوت او دومره رواني چې ماشومان د شپې سره چې روز نم تیریږي نه د سر علاج دوه یو سترګه بوټه راوته دا سلوړ او دا بلدن کته ځان ته الله وي نو ال عیل د خپل سترګې ځان له جوړې کا هغه ته وو راویني شه راویني وو اره راواغس او ورتاغي تابعدارانو نیولې او دا سر باندې ولا اراشه په اور سره کوي. بعض علماء دام لیکلي دي چې په اور سره کوي او په سر ولې چې اره دې ځای راغله و اوس می خدای منی کنا و دا خو به می دو ځای ټوکړي کې چې می او یا ځای ټوکړي کې والله کده ومنم چې ته زما خدای زتا ته انسان نه وایم نو خدای به ته سوري نامت ارار په منځه دو ځای کو یو ټوکړي او یا غزه کې دی خالري غرزول او بل ټوکړي او یا غزه کې دی خو او شلې غزه لار د دو ټوکړو منځ د منځ کې ولار دی اره او ټوکړه د سره خبره کوي پوهیږئ کنه اره او ټوکړه د سره خبره
وی اوس مم خدای نه منه چې ستا نیم بدن ما سره خبرې کوي وی چرې مې ونه منه اسویم ګران کار دی مونږ ته خو چرته مداري راشي مداري د مونږ هغه ته د پیغمبر اوره معجزه و د خدای دې په مونږ خلکو نه راولي غني مونږ خو بیا را یو ځای کې جوړی کی چې جوړی کی وی اوس خو مې ومنه کنه وی قسم په خدای کده کته د سړی زوی نو زه د سترګه خو دې ټیک کړ اوس دې خود لګیا دم دغه وخت کې ولا د سماته ورغه دومره به شرم لري چې ومغه ځای کی هغه خپل ملګرو ته نه داس پېګمې داسې پټ کړ د ورته چې ظالم ابدوش کرے خو دې غولو کړل کور دروان شو ځان ته خدای چې بیا چاړالي الله ورته وي باز دجالا ستا نور مکر او جادو منتر ختم ستا تور کار نه کوي اوس به تور د لا اله الا الله محمد رسول الله په تور اعلان کړي هغه سره چې اوځي شو هغه आवाज کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه اوه دجال د سر ټیټ شي عیسی علیہ السلام ور پسې له आवाज به وشي چې اے دجال عیسی ابن مریم در پسې را روان دي دوزخی تور ور سره لا اوس په دې بیړی تبا کی دجال چې आवाज ووري نو منډه دجال به یو خپل او دوی مچاله قرض او منډه زنګل په زنګل پټیږي عیسی علیہ السلام ور پسې له سو وخت چې لب مقام ته ور رسیدل د یو غر نوم دی دی په دغه غر پسمه قسمه کې سکه نه نوځي چې اسمه سکه سر نه باسي هغه غر په خدای راتن کی نه به مخ کې تلی شو نه برست عیسی علیہ السلام سره هغه دوزخی او جهنمی تورونه سره چې درستو نه پدې دوبر کې وای کنه نه یې ته نو بس خدای دې مونږ لم توفیق راکړي چې داسې مرتدین سره او مغه معاملو بیا ته نه دا په دې املا باندې تور گزار نو باز علماء ویل دي چې اتا تیا گزاره بوله په تور ورکیو مردار به وای با امام مهدی راز اوس پارام شو تخپل بادشاہ او شهنشاهی کوا منذ نکو زبدر تقامت او منیت بدر پسې تړم سورز چې تیری شي आवाज براشي چې اے مهدی اخر زمانہ ستاد وفات وقت پورا دے او زن کدن دے امام مهدی و یا اللہ مرگ میں قبول دے خوشحال ہے ماں پدے باندے یا اللہ خفلیم خوشحالی میں داد چستا دا دل خدمت میں مکمل اکو اس دا قرآن قانون دا مهدی اخر زمان شروع کردے قاضیان مقرر دی قصاص مقرر دے حد مقرر دے اس لگیا دے دوری مقرر دی او دا قرآن عظیم قانون دے پاکستان کې کوسو قانوني محمدي راولي نو خیال مې دې چمدا مهدي صاحب به راولي دبل چانه تمام مکه پارام کېله خدای دې موږ له شرعي محمدي قانون راکړي وفات شو عیسی علیہ السلام زنو تړلان ځان ته مخ کې خون عیسی علیہ السلام جنازه وکړلان ان لله و انا لګر وځ تیریږي د عیسی علیہ السلام نه خلق بیعت شروع کړي پاغه بیعت کې امام مهدی وفات دے اغلا دعا غواړي دغه دعا وخت کې आवाज راځي چې دومره بدبخت خلک او ظالمان راغلي دي غرونم نه پری دي خلاص کړل سندونه نه پری دي ټوله خلاص کړل اونې تلاش واچي او بوټه راو باسي اوله پانی خوري بیا هغه پوست کی او د پوست کو نه بعد بیا غلرګي نو لرګي تبا کړل کالی تبا کړل غټم تبا کړو د دریابونو به پاکه اوس کړي یا الله دا سوق دی عیسی علیہ السلام سوال کئی اللہ ورتوے ان یاجوج و ماجوج مفسدین فی الارض اے عیسی علیہ السلام تو استا ملگری واغلان کوہی دور غل کے او قلادا آگا قلا تا تملا شو ملگری دم پناواخ یا اللہ والے دیر ظالمان دی غرون خلاص کرل سندون اوس کرل انہیں ختم کرے د سنکاری اوشگی ختم دے نن نباد با پا انسانانو شروع اچھئی او یا انسانان بلاز کی نیسی نو باز پکے دیر لور دی کر او یا انسانان یو نوڑے نکی باز پکے دلیشت نموار دی آیو شاعر ہوئی
وای جوجو با ماجوج هم پیدا شود اندر جهان جوجو با ماجوج هم پیدا شود اندر جهان سرهای باز آسمان باشند باز یک شفر د چا سر اسمان کې دی او څوک د یوې لشته نم لیک عیسی علیہ السلام ملګری واخلي کم ملګری وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله د رسول الله ملګری امتیان واغس او قلا کې پټناس یاجوج ماجوج چې وګوري څوک نشته چې وی خوري لیکن بدبختان او ظالمان ټول د خپل غاخونو وستي دي غش پیدا کړ توري پیدا کړی د ځمکې خلق خو نشته راځه چې اسمان ته خلق وی الله ډیر لوی دی فرشتي لوی دي راځه چې غشي والو او اسمان ته ولو چې فرشته په باندې ولو په دې شرا پروزي غشي غشته دې بره گزارونه کوي چې څو وخت هغه غشي لاندې را پروزي الله ورته په وینو باندې رنگ کړي دې خوشاله شي چې د اسمان فرشته ټولي هلاکه کړي اره تکبیر الله اکبر اره تکبیر الله اکبر اوس نه بعد بیا غشیالی چې د دنیا مالک او د فرشتو مالک اچرته ګورو نو مشوره بو کی چې الله با د خلق وی چې الله د عرش نه برابر دی راځه چې اوس په الله باندې نو بیا په الله باندې ډزې گزارونه شروع عیسی علیہ السلام نه خبر لان چې اسمان ته غشولي چې د عیسی علیہ السلام الله وجه عیسی علیہ السلام په فوري دعا وکي چې یا الله دا دومره ظالمان دي چې دنیا ته تکلیف خو سکے فرشتے اخلاص نشولې یا الله تا باندې گزارونه ستا به عزت او به حرمت کوي یا الله ته په لوی مرز باندې اخته کا بس خارخ په پیولې خدای دې امان راکړي چې خارخ ولګي په دې سټ کې به یو دانه روخیږي الله به هغه دانه نه د دې ټول بدن سخا کی او مردار به کی الحمدلله و شکر لله خو په دعا باندې به کوي ښا پس به کوي دعا باندې به کوي دعا ډیر بهتر شي هر ټیم یې کوي او وخت یې کوي د دعا منی یو ټیم نشته کښتا دا نشته چې دی وخت کې به کوي ورستو به نه کوي یا دغه ټیم به کوي او دې ټیم کې به نه چې کم وخت خدای وس در کولو دعا کوي کم وخت فارغ او دعا کوي ځکه عبادت خو عبادت ته خدا دعا رسول الله وی چې د عبادت مغز هغه چکه او هغه سمرو نه چونو مکن او کوچتي او ټیم ورلنيشته چې کم ټیم دې هغه او کم ټیم یې کې کوا قید مې نشته په دې پوښي کنه بهرحال دعا وشولا اوس بدبوئی ده یا الله بدبوئی نه قوم تباہ شو الله ورته ما سره علاج دی سلوی خورد په باران یو ساس کې د کوهی تور د غر نه زیات لوی دی سلوی خورد باران دی ور سره طوفان دی هغه تمام بدبوئی به الله په سمندر لاوي کې ملک په صفاش لاندې اډو کې پاتې دی هغه اډو کې الله ان قامرغان راولي پایلټان راولي یو لس او یا مخوک کې نيسه او سمندر مونږ له گزاري ملک پاک الحمدللہ لگی روز تیرے کی عیسیٰ علیہ السلام وفات کی گی انا للہ و انا الیہ راجعون قوم دا عیسیٰ علیہ السلام پا غم جلنے چی یا اللہ مشران وفات دا سگوری دا اسمان طرف نہ شغرب طرف نہ اور راو خیتا آغا اور اسمان ٹول گرک داغه اور بیا تور لوخړه جوړ شو هغه لوخړه لاندې زمکه تراله منافقان تباه شو بدبختان تباه دي او راضي د شغرب نه مغرب پورې دا تمام عالم مغرب طرف ته منډه ور کوي خدای دې امان راکړي چې مغرب ته اوتري هغه طرف نه هغه اور ورته دا غړي شي په دې ډړې په مخ کې هغه مصیبت ختم شي رب رحیم فرمایي چې اوس یو بل توبه نه لرسته نو درګ دا نور الله ته په سجده پروزي تمام اش په سجده نور تبع الله وي چې ای زما نور او مخلوقا ستا سجده ما ته منظور نه ده د چلاشي پروزي نو الله ته سجده لګي
چې یا الله ما ستا حکم ومنو دو خدای که څه تغییر تبدیل تقدیم او تاخیر شوي الله ما توفیق او زما سجده قبول په دغه شپه ورته الله وایي ستا سجده مې منظوره نه کړه شپه ډېره اوږده ده 40 شپو نه زیاته شپه اوږده ده کاروان خپل مقام ته ورسید مسافر خپل منزل ته ورسید ماشومان غیږو کې جاړي څاروي چغې وایي سبا نه راځي مولیان به سلسل بانګونو کې سبا نه راځي یا الله سو وجدا رب العزال فرمایي چې زما په دې خپل قوم باندې ډېر زیات رحم دی چې په دې شپه اوږده کې ما ته توبه ونه باسي نو به توبه نه قبلېږي نعرې تکبیر نعرې تکبیر څوک چې شپه ختمه شي د سبا لامو لګي خلق به دی خوا ګوري چې نور ولې نه راخیږي چې 10 بجو ټایم شي دی خوا وګوري نو نور به د ډېر خفګان او د مصیبت د وجلال داسې تور شوي لکه د غاڼې کړي چې او یا کال په اور باندې تور شي یا الله نور دی ولې تور کو وای نور مې دل تور کو چې د توبې دروازه بندا چې سره توبه وکړه نو د دې نه وړاندې مې منظور ولا اوس نه بعد نه توبه قبليږي او نه جړه قبليږي مگر معلومات نشته ده کافر هم پټ او مسلمان هم پټ ده رب العزال یو زلزلہ راولي د صفا مروه غربا زلزلہ رااله غرلان را گزار شي الله یو بهترین سارویو دابه بس د دې غر نه رو بس یو زناور روزی داغی نم دے دابت الارض سنو میری دابت الارض اگا دابت الارض مخد انسان پشان دے سنگا دے خکرے دا بارسنگے پشان دی خپید غوی پشان دی رستو دا براق پشان دے پا یو لاس کے دا موسیٰ علیہ السلام امسارا او په بل لاس کې د سليمان پیغمبر هغه ګوت او غمېنه او سلوخت ورځو کې چې سړی و مزمکه کې هغه ته ورپسې وردلوسی او ورته اے دابت الارض لاشان د کافر پتندی باندې اولیکه چې کافر د مسلمان ته هغه ګوت او نسان چې په دې تندی باندې ولیکي چې هاذا مومن یا الله په دغه ورځ مونږ د کافرانو د نوم نه بچ کا یا الله مونږ د مؤمنانو په صف کې شمار کا ایسا دی والا په خدای قسم دی هغه دابت الارض په تمام دنیا وګرځي داغه نه بعد کافر دی مشرک دے یہودی دے نصرانی دے اللہ آواز کئی چدے نبات بز یو بل مصیبت پیدا اللہ فرمائی زلزلی پیدر پیرا ولم زلزلہ براشی ملک بطول تباہ و برباد لیکن اللہ ہوئی یو لوی مصیبت بلنا ولم اور دزمکی نبر ہوچت شی دریاب بانے با اور اولگی اگا سمندر دریاب دومره اور کئی چه اسمان پور بے لمبی اللہ دے مونگ لامان راکی سوخ چه سمندر باندے اور اولگی اللہ وی اس گورمان چه زما مسلمانان لا الہ الا اللہ والا سوک پاتی دیو کلام سوک پنی چه اللہ یاد کی سوک پنی چه دا رسول اللہ کلمہ ہوئی دا اللہ قہر بجوش کے راشی اللہ بحکم او فرمائی چه این ورا زمک لرا پروزو کوتر شان اللہ بنور کوتر کی سپوگمائی برو غرزائی ستوری برو غرزائی آسمان با ٹکڑی کی پس مکہ با او لگئی غرون سندون با تباہ برباد کی انسان او حیوان بغیر کے عمر کی فرشتے بم تباہ رب العزال بتمام دنیا درہم برہم کی اللہ ویدا غرون بختم کم سلوی خرز بدچا آواز نوی خاموش ارزن آواز را دی چے اللہ 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 نو میں انسان نشتا لیکن دا اللہ آواز دا غائب نراخی خدا دا اللہ آواز و دا اللہ لفظ زمون کو خلوم جاری و ساری سلویخ کال خاموشی دا اللہ اسرافیل تا حکم کئی چتل غند کے ادرے گا زپ دے قوم باندے سلویخ رز باران کوما اگا باران دمر گرم دے چے انسان والا گتی اوڑی نو گت بیل رزین سوزی یو ساز کے
دا د احد د غر نه لوی دی 40 کاله به یو شان 40 ورځې باران وي په غر او سما جوړ او اواره باندې با رسول الله فرمایي چې 40 غزه لوړې اوبه روانې وي الله دې امان بیا الله حکم کوي باران ته چې ودرېږي باران چې ودرېږي الله به حکم کوي د ځمکې ته پس مکه به زلزله راشي زلزلې سره به ځمکه ټوله الټه شي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر څومره بادشاہ څومره رئیسان نبیان مرسلان چې لاندې هغه به ټول الله د ځمکې د پاسه راواړی الله به اسرافیل علیه السلام ته حکم کوي شپېلی له پوکې ورکا شپېلی چې اسرافیل علیه السلام پوکي نو 6 میاشتې به یو پوکي اوږد وي څومره 6 میاشتې هغه د پوکي والو سره به تمام دنیا بربنده ولاړی الله په دغه ورځ باندې مونږ ته د محمد رسول الله په خاطر لباس او پرده